سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو بر افغانانو پښتنو خویندو وروڼو ته څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې زموږ او ستاسې اتل قهرمان احمدشاه ابدالي 251 دلیل ماندل کېږي. افغانانو وروڼو موږ یا تاسې به د هغې د مړینې ورځ او په کومه ورځ چې دا پیدا شوې هغه به ټول ماندو، خو غټه خبره دا ده چې احمدشاه ابدالي څوک باید د دې تاریخ خپلو بچیانو ته وښیو. احمدشاه ابدالي هغه قهرمان، هغه اتل تېر شوی چې تر افغانستان نه واړه تبدیلي پورې حکومت کړی. د دنیا کتابونه پرې لیکل شوي دي، په دنیا کې فلمونه جوړیږي، په پاکستان کې په میډیانو باندې نومونه ایښودل کېږي د هغه د اتلولۍ او د هغه قهرماني ټوله دنیا ته معلومه ده. خو موږ خپله د افغانستان د حکومت نه، خصوصا د اشرف غني صاحب نه، د امرالله صالح صاحب نه یا داسې نورو چارواکو نه غواړو چې د افغانستان چې کوم موجوده افغانۍ لوټ دی، پیسې د په هغې باندې باید د احمدشاه ابدالي عکس وي. او که دا نه وي نو دا به ډېره د افسوس خبره وي موږ دپاره. موږ د ټولو افغانانو چې کوم قهرمانان اتلان تېر شوي ټولو احترام لرو، خو اصلي اتل چې دی زموږ، اصلي قهرمان چې دی زموږ هغه احمدشاه ابدالي و. هغه احمدشاه ابدالي تېر شوی، نو باید ټولو افغانانو ته دا وایم چې ما سره دا اواز بدرګه کوي چې د افغانستان په لوټ باندې باید د احمدشاه ابدالي عکس وي. دا ډېره د شرم خبره ده چې په انډیا کې فلمونه جوړیږي، کتابونه پکې لیکل کېږي چې پاکستان پنجاب چې موږ ته دشمن وي هغه په خپلو میزایلو باندې هغه د هغه نومونه ایښودل کېږي، او په افغانستان کې د هغه په لوټ باندې دغه نشته، عکس نشته. نو موږ ډېره جدي غوښتنه کوو، ډېره عاجله غوښتنه د اشرف غني صاحب نه کوو، حمدالله محب صاحب د نور چارواکو نه چې د په لوټ باندې باید د افغانستان په لوټ باندې باید احمدشاه ابدالي عکس وي، د هغه زموږ د افغانستان په روپیو باندې باید چې دغه عکس ضرور ولګېږي، د غږ را سره بدرګه کوي. په چوکونو کې په هر سفارت کې باید د احمدشاه ابدالي عکس وي، هر سفارت چې د افغانستان په هر ځای کې وي، ځکه اصلي قهرمان اتل د دنیا اتل دنیا یې مني. نو موږ افغانانو ته ډېره د افسوس خبره ده چې موږ او تاسې خالي راشو، یو ورځ یې ونمانځو 200 کاله یې د مرګ شوي، 2500 کاله یې د مرګ شوي، دا به هم کوو، مګر همدا اواز را سره بدرګه کوي چې د اشرف غني صاحب تر غوږ ورسي او د ده په لوټ باندې د احمدشاه ابدالي عکس. زنده باد افغانان، زنده باد د افغانستان ملي بیرغ، زنده باد د ملي اتل ته موږ احترام لرو، احمدشاه ابدالي ته د ده غږ را سره بدرګه کوو. خدای پامان.